نن په بلخ ولایت کې او په دغه ولایت کې مې له بېلابېلو افغان ټولنو له واکمنو چارواکو زموږ له همکارانو او د ملګرو ملتونو له بېلابېلو برخو سره لیدنې کتنې وکړې او باید ووایم چې د دغه لیدو کاتو په لومړي پړاو کې د افغان تاجرانو ټولنې په ځانګړې توګه له افغان ښځینه تاجرانو سره چې اوس خصوصي سکتور کې د کار کولو ژمنتیا لري هم لیدنه ترسره کړه او وامې ولیدل چې څرنګه ملګري ملتونه او همکاران یې له دوی سره د خپلو کاروبارونو د ودې او پراختیا په برخه کې مرسته کړې ترڅو د دوی کاروبار وده وکړي د هغو فرصتونو او ستونزو په اړه چې په دوحې کې د وروستۍ ناستې سره ډېر تړاو لري لکه په خصوصي سکتور کې د کار موندلو فرصتونه کوچنیو پورونو ته لاسرسی خصوصي پاکدارۍ او همدارنګه چې څنګه وکولی شو له دغو ټولنو څخه ملاتړ وکړو هم خبرې اترې وشوې خورا زیات ارزښتناکه بحثونه او د ملګرو ملتونو او همکارانو لخوا ډېر مهم کارونه د ترسره کېدو په حال کې دي او موږ له هغو څخه ملاتړ کوو همدارنګه د معیشت د مسلې او دا چې د کوکنارو د لمنځه وړلو بهیر څرنګه بزګران متاثره کړي دي هم خبرې وشوې د بزګرانو او بېلابېلو ټولنو سره د خبرو موقعیت برابره شوه او له هغو سره مې د پراختیایي برنامو د پلانونو او د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو ادارې په برخه کې خبرې وکړې چې د دغو دواړو ادارو د فعالیتونو تمرکز بزګرانو ته د بدیل کښت په بېلابېلو فعالیتونو کې پرمختګ او د ښځو په ګډون د سیمه په کچه د معیشت ښه والی و زما په اند دا د ملګرو ملتونو او همکارانو لخوا په افغانستان کې د ترسره کېدونکو کارونو بیلګې دي او موږ باید د دغه نوښتونو او د افغانستان خلکو پر ځای د وکالت لپاره د داسې مرستو د زیاتوالي او د سرچینو چمتو کولو ته ژمن واوسو دلته هغه څه چې ملګري ملتونه او همکاران د افغانستان له خلکو سره په ګډه چې زموږ اصلي فعالیتونه بلل کېږي ترسره کوي ماته ویاړ بخښي